د توري او غیرت نومې لګيږي په جهان افغان یم افغان افغان یم افغان غلیم په هر ډګر کې رانه غوښتی دی امان افغان یم افغان افغان یم افغان چې کوم جبر قوت کړی پر مونږ باندې یرغل ناکام دی پل پل ناکام دی پل پل روسام که انګریزان دی اوس لا هم کوي ارمان بسم الله الرحمن الرحیم. نوم رفیع الله د میدان وردګو ولایت څخه فعلا راغلی یو دلته مشاعرې ته. نو موږ ډیر خوشحاله یو او د ازادۍ په باره کې ټول مجاهدینو ته او د افغانستان ولس ته موږ مبارکي ورکوو. الله تل خوشحاله لره او الله د ازادي تل ولري. سلام علیکم. افغان یم افغان افغان یم افغان هیڅ نشي ټینګېدی زموږ قوت ته مرتمن نابود شو زغزغن نابود شو زغزغن چې مونږ ښکېلولو خپل ښکېل شو دا زمان افغان یم افغان افغان یم افغان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه احمد سید یم د کندهار ولایت یم او موږ ازادۍ ته راغلي یو او ازادۍ لمانځو تپې ته راغلي یو. موږ ډېر خوشحاله یو چې ازادي ده چې له دې خاورې حکومت ووته. موږ ډېر خوشحاله یو. والله بس نه کوئ هېڅ وخت د بندګانو بندګي بل چا ته سر ټیټي بل چا ته سر ټیټي په دې سبب مو ډېر د په نړۍ کې دښمنان افغان یم افغان افغان یم افغان د توري او غیرت نومې لګېږي په جهان افغان یم افغان افغان یم افغان غلیم په هر ډګر کې رانه غوښتی دی امان افغان یم افغان افغان. پات کې کم ماړه خلک چې تجاران دي یا شتمن خلک دي هغه د یتیمانو له کورو له کونډو له یتیمانو سره کومک وکوي نو ډېر ثوابونه به الله پاک دوی ته ورکړي. نو دغه پیغام که تر د شتمنو خلکو پرې ورسېږي ډېره مهرباني به مو وي. افغان افغان یم افغان د توري او غیرت نومې لګېږي په جهان افغان یم افغان افغان یم افغان غلیم په هر ډګر کې رانه غوښتی دی امان افغان یم افغان افغان یم افغان هر کاڼی د وطن مې کړي ګوهر سره سیالي هر ځوانې ګوهري هر ځوانې ګوهري بد ورته راګورې ترې به وباسي چشمان افغان یم افغان افغان یم افغان د توري او غیرت نومې د فتح مبارک ورځ د ټولو افغانان ولس ته مبارکي وایو. الحمدلله پس د 15 کالو څخه د دې وطن پرمختګونه موږ تاسو ټول شاهدان یو چې د کابل ولایت او نورو ټولو ولایتونو کې مثبت تغییرات په هره برخه کې راغلي دي. خلک د شپې او ورځې ګرځي نو د سیاحت لپاره خلک د خارج څخه چې کوم خارجیان راځي افغانستان ته یو ښه تصویر خپل نړۍ ته وړی دی. نو انشاءالله د موږ امید دی چې خیر په راتلونکي کې نور هم پرمختګونه وشي او دغه ورځ په ښه شانداره مراسمو باندې ولمانځو او د خپل مجاهدینو او د هیوادوالو یو تقدیر وکړو. ورځې خو ټولې د اسد څخه ویشتمه ولې موږ راټولېږو په دې ورځ کې لوی او کم ولې په دغه ورځ جشنونه او لمانځنې وي ولې په دغه ورځ هر خوا راټولېدنې وي. دا
هغه ورځ ده چې رپان د دین بیرغ سو بیا پر دغه خاوره دا هغه ورځ ده چې رپان د دین بیرغ سو بیا دا هغه ورځ ده چې رپان د دین بیرغ سو بیا پر هره خوا د ازادۍ خپلواکۍ غږ سو بیا دا هغه ورځ ده خاتمه چې د اشغال وسوه پر دغه خاوره چې ناره د استقلال وسوه دا هغه ورځ ده چې د برو مندو سوال حل سو زموږ پر ځمکه دین قایم سو هر جنجال حل سو د فدایانو مبارکو وینو رنګ راوړ هغوی ته باس ول چا چې زموږ خاورې ته جنګ راوړ موږ سره ورونه سو پر یوه ټغل راټول سو سره لکه پخوا چې و بیا شکر یو قبول سو سره دا ورځ له ځان سره بیخي ډېر نوښتونه لري دا ورځ ارزښت نه بلکې دا ورځ ارزښتونه لري دا ورځ په داسې رقم ولمانځئ چې یادوي تل چې تر قیامته د نسلو ذهن کې شاده وي تل دا ورځ پیغام دی تر نسلونو پورې ورسوئ دا ورځ پیغام دی تر نسلونو یې ورسوئ ارزښت ډېر دی تر ذهنونو یې ورسوئ دا د اسد 40 پر دیوالو ولیکئ دا د کورو د دفترو پر دروازو ولیکئ په دغه ورځ سپین بیرغ لوړ تر اسمانونو کړئ په دغه ورځ اقوام راټول پر خپل ځانونو کړئ په دغه ورځ د شهیدانو تر کورو ورسئ په دغه ورځ د فدایانو تر قبرو ورسئ د دې د اسد 40مه د فتح ورځ ده او د دې ټول افغانانو ته مبارکه وي او چې اسلامي نظام راغی او موږ شپې تر ناوخته پورې کار کوو خوشحاله یو د حکومت ته وخت د بندګانو بندګي بل چاته سر ټیټي بل چاته سر ټیټي په دې سبب مو ډېر د پانړ کې دښمنان افغان یم افغان افغان یم افغان د توري او غیرت نومې لګېږي په جهان افغان یم افغان افغان یم افغان غلیم په هر ډګر کې رانغښتی دی امان افغان یم افغان افغان یم افغان شمله د افغانیت مې د شعار د میړنتوب دښمن مې کړ سر کو دښمن مې کړ سر کو نیکونه مې احمد محمود میرویس او اکبر خان افغان یم افغان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته نن د 40 اسد ته په 40 اسد کې د بهرني ځواکونو په افغانستان کې د مجاهدینو لخوا مات شو په دغه ورځ باندې د افغانستان اسلامي امارت 40 ملکونه په افغانستان کې مات کړه او بهرنیان د افغانستان څخه لاړه دغه ورځ د ټول ملت لپاره او د ټول مجاهدینو لپاره د مبارکۍ او د خوښۍ ورځ ده او ټولو ته زموږ له طرفه مبارکي وایو په دغه ورځ باندې په افغانستان کې هغه ځواکونه چې په زور او زیاتي سره راغلي د افغانستان کې اشغال یې کړی هغوی مات شو او لاړه بد ورته راګورې ترې به وباسي چشمان افغان یم افغان افغان یم افغان د تورې او غیرت نومې لګېږي په جهان السلام علیکم ورحمت الله روز 24 اسد است روز استقلال مجاهدین شکر خدا امنیت است کار است دیگه آزاد نگردیم تا ناوقت بشه تا وقت ناوقت فید گپ نیست امن است امنیت است غیرت نومې لګېږي په جهان افغان یم افغان افغان یم افغان غلیم په هر ډګر کې رانغښتی دی امان افغان یم افغان افغان یم افغان چې کوم جبر قوت کړی پر مونږ باندې یرغل ناکام دی پل پل ناکام دی پل پل روسان که انګریزان دی اوس لا هم کوي ارمان افغان یم افغان افغان یم افغان د توري او غیرت نومې لګېږي په جهان افغان یم افغان
غلیم په هر ډګر کې رانه غوښتی دی امان افغان یم افغان افغان یم افغان هیڅ نه چې ټینګېدی زموږ قوت د میرڅمن نابود شو زغزغن نابود شو زغزغن ګاللې خو ساتلې اوس پکار دي ستړیاوې مو ګاللې خو ساتلې اوس پکار دي بریاوې رب راکړې خو پاللې اوس پکار دي په وینو د ګلونو مو مینځلي دي ښارونه په وینو د ګلونو مو مینځلي دي ښارونه هغو موخو سپېڅلو ته کتلي اوس پکار دي د چا په قیادت کې چې د غره تر ارګه راغلو د چا په قیادت کې چې د غره تر ارګه راغلو تطبیق ته د امورو رام کېدلي اوس پکار دي خدمت درځنې هېر نه کړي هوس د سفرونو خدمت درځنې هېر نه کړي هوس د سفرونو د بورو کونډو اوښکو ته کتل مو اوس پکار دي د نورو له افکارو تأثر مو چې پیل نه کړي د نورو له افکارو تأثر مو چې پیل نه کړي سپین توپ د شریعت ده غوړول یې اوس پکار دي سپین توپ د شریعت ده غوړول یې اوس پکار دي افغان یم افغان افغان یم افغان د توري او غیرت نومې لګېږي په جهان افغان یم افغان افغان یم افغان غلیم په هر ډګر کې رانه غوښتی دی امان افغان یم افغان افغان یم افغان هر کاڼی د وطن مې کړي ګوهر سره سیالي هر ځوانې ګوهري هر ځوانې ګوهري بد ورته راګورې ترې به وباسي چشمان افغان یم افغان بل به پیدا شو له تازه خوښې فازې د وطن کرارې نه شولې همدغه وې نارې د وطن که تکبیرونه وو که مستې ترانې د وطن بسم الله الرحمن الرحیم بیا زمزمې د ازادۍ غږیږي بیا د 124 راغله بیا زمزمې د ازادۍ غږیږي بیا د 124 راغله بیا کونډې واخیسته یتیم په غېږ کې تر هدیرې په دمه دمه راغله د یو مزار په خوا کې کېناستله خاموشو چغو یې فضا واخیسته مخکې د تور ټیکري په پیڅ کې پټ کړ سترګې یې پورته کړې ژړا واخیسته په غورځېدلي غږ یې دا وویل د شهادت په خوب خمار لالیه د ازادۍ د ورځې درد مې راوړ ستا تر غوږو ستا تر مزار لالیه ستا د ټوټې ټوټې وجود په بیه لالیه ټول وطن ګلزار وینمه خو سوي چغې پکې ځکه وکړم چې یتیمان دې خوارزار وینمه په بهانو کلونه ډېر واوښتل یتیمان چغې وهي تا غواړي هکه حیرانه یم چې څنګه وکړم ژوند مې تیارې ته دی رڼا غواړي زما په هیڅ سترګې نه ډکېږي هسې کنډر کنډر جهان وینمه ته هغه ګل وې چې له تلو نه پس دی ټول بهارونه اوس خزان وینمه څوک د پوښتنې اندېښمن نه لرو هسې د ژوند په اوږو بار پاتې یو ستا د سنګر ملګري ښار ته لاړل مونږ په کلي کې نهار پاتې یو زما لوېدلی رنګ او وچې شونډې که تا لیدلی شوای په قار به وای تت تور بیکی به مې غم نه سپیناوه که ته ژوندی وای نو ګلزار به وای زما لوېدلی رنګ او وچې شونډې که تا لیدلی شوای په قار به وای
تک تور پیکی به مې غم نه سپیناوه که ته ژوندی وای نو ګلزار به وای که ته ژوندی وای ژوند به ډېر خوږ وای زه به واړلې ورته نه وم ناسته زما به خوله له خندا نه ټولېده زه به د غم تیاره ته نه وم ناسته لالیه ګل مې د ارمان خاورې شو لالیه ګل مې د ارمان خاورې شو لالیه ټول کلی مې کونډه بولي لالیه اوس مې هغه شور نشته لالیه اوس د چا سیالي نه کوم لالیه اوس مې د زړه زور نشته بس دومره وایم شهید لالیه له کومو او بدو چې لوېدلې یمه ستا له نامې راغورځېدلې یمه لالیه هره شېبه تا یادوم لالیه ډېره ژړېدلې یمه بس دومره وایم شهید لالیه له کومو او بدو چې لوېدلې یمه ستا له نامې راغورځېدلې یمه لالیه هره شېبه تا یادوم لالیه ډېره ژړېدلې یمه څومره درد دی پکې جهادي صاحب یو ځل بیا لالیه هره شېبه تا یادوم لالیه ډېره ژړېدلې یمه د بېلتانه تعبیر دې څنګه وکړم ژوند د لمبو مخ ته نیولې یمه وا د جنت کیف کې مشغول لالیه د دنیا خوره درنه هېره نه شي دا زندګي ستا په نامه تېروي ګوره دا خوره درنه هېره نه شي بس لنډه دا چې دې معصومې کونډې د ازادۍ ورځ په ژړا تېره کړه شېبه شېبه یې ښکلولې شناختې کونډې پریمانه واویلا تېره کړه یتیم بچی یې په لمن ویده و له خوښۍ نه و اندېښمن ویده و کونډه چې پورته شوه بیدار شو یتیم په هدیره کې ناقرار شو یتیم زه او دا ټوله هدیره غلي وو څه په خازو رانړېدله کونډه هغه لمحه د هېرېدلو نه ده چې څړیکه غږېدله کونډه خو ماته سا یې وویل چې لالیه ما درته جنډې راوړي بیا مې د زړه په وینو وګنډلې بیا مې دا ستا تر هدیرې راوړي بیا د وطن د ازادۍ ورځې دي شاید یاران دې تر مزاره راشي شاید په زړه کې یې راوګرځېږي شاید بېکاره شي له کاره راشي څومره درد دی پکې جهادي صاحب په ماته سا یې وویل چې لالیه ما درته جنډې راوړي بیا مې د زړه په وینو وګنډلې بیا مې دا ستا تر هدیرې راوړي بیا د وطن د ازادۍ ورځې دي شاید یاران دې تر مزاره راشي شاید په زړه کې یې راوګرځېږي شاید بېکاره شي له کاره راشي په اوښکو لوند ټیکری یې کلک وپېچه له هدیرې روانېدله شاید ماشوم بچی یې اخیستلی نه شو له کمزورۍ یې غورځېدله شاید د لالي ماتو شناختو باندې کونډې واړه سپین بیرغونه هس کړل د شهادت مبارکي یې ورکړه بیا یې طرف درته لاسونه هس کړل سپېرې منګولې یې رالپه کړلې شهید لالي ته یې دعا وکړلې ټپي زړه یې راټول غوندې کړ دغه ټپې یې په ژړا وکړلې د کونډابه پړونه یې سپک وي که زه یې درود په سره ومسېله یې وړینه او ته به له حورو سره خاندې لالیه او ته به له حورو سره خاندې زه دې په هجر کې مړې اوښکې تویومه لالیه له تا به مستې خورې تاوي زما راتاو د یتیمان په بر سرونه سلام شهیده یاره د خدای دیدار ته به جوړه در سره ځمه او د ازادۍ د غاړې ګل شوې د نور مشعل شوې په رڼا دې پټه یمه د نور مشعل شوې په رڼا دې پټه یمه د توجه نه مو یوه نړۍ منه نابود شو زغزغن چې مونږ ښکېلولو خپل ښکېل شو دا زمان افغان یم افغان افغان یم افغان د تورې او غیرت نومې لګېږي په جهان افغان یم افغان افغان یم افغان غلیم په هر ډګر کې رانه وخت دی امان افغان یم افغان افغان یم افغان کوي هېڅ وخت د بندګانو بندګي بل چاته سر ټیټي بل چاته سر ټیټي په دې سبب مو ډېر د په نړۍ کې دښمنان افغان یم افغان افغان یم افغان د تورې او غیرت نومې لګېږي په جهان افغان یم افغان افغان یم افغان غلیم په هر ډګر کې رانه غوښتی دی امان افغان یم افغان افغان یم بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. په تالار کې ټولو درنو مشرانو کشرانو همزولو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا چې د اسد 24م د افغانستان د خپلواکۍ ازادۍ سوکالۍ او خوښۍ ورځ ده او دا ورځ د دې ورځې شالید او د دې ورځې راتګ د دې تر شا ډېر څه دي او د دې تر شا ډېرې مبارکې وي قربان سوي دي. رب سو هغه ته به یو ځغلنده نظر وکړو. هیله لرم چې تاسې په مینه راسره واورئ. ای د بر کلي لیکواله ته خبر یې زموږ په کلي. ای د بر کلي لیکواله ته خبر یې زموږ په کلي. دلته ولې هر ځای جوړ وي له یاغې ډبرو څلي. ته خبر یې دلته سرو لمبو وهلي دي دښتونه. دلته ساندې دي سلري دي راپرېوتي دیوالونه. ای د بر کلي لیکواله دلته مینه و وروري وه. دلته هره ورځ سپرلی و خپلواکي وه ازادي وه. دلته شور و د سندرو دلته شنې وې د غرو څوکې. په چینو کې به مرغانو دلته پاکې کړې مښوکې. د کوترو اتڼونه یو تر بله بې سیالۍ وې د چنار په هر سر شاخ کې. شعار اسد آزادی را به تمام مردم غیر افغانستان مبارک میگویم. میخواستیم یک تلاوت کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.